پېښور کې اقبال پلازه چې کومه ده چېرته چې د هجړاګانو راج د هجړاګانو اوسېږي په دغه اقبال پلازه کې کومه بې شرمي شروع ده، کومې بې شرمیانو ته خلک لاس اچولی دی. دغه ویډیو ټول به تاسو سره تفصیل شریکوم، موږ سره تر اخره پاتې شئ چې په دغه ځایونو کې په کومه طریقه باندې دوی سړي یا ښایسته هلکان ځان سره دننه کوي، هلته ورسره بدکاري کوي، جسم فروشي کوي او د هغوی نه هغه سامان چې هغوی سره موجود وي هغه ترېنه هم اخلي. ویډیو به تاسو سره شریکوم، موږ سره خامخا تر اخره پاتې شئ. دوستانو د اقبال پلازې نه به تاسو هم خبر یې چې ډېره زیاته بدنامه پلازه ده. دغه علاقه چې ده کومه چې په رنګ روډ باندې ده، دلزاک روډ باندې پېښور کې، یعنې رنګ روډ سره نږدې ده او په دلزاک روډ باندې واقع ده. دغلته چې کوم د کلیوالو علاقو هلکان راځي، یعنې د تعلیم دپاره د درس دپاره، ځکه چې دغلته کالجونه هم دي، نو کله چې دوی ته ګوري د اجراګانو ته هغوی نه پوهېږي چې دا هلکان دي که جینکۍ، خو دوی د ځانونو نه جینکۍ جوړې کړي وي، داسې لباس یې اچولی وي چې هغه تازه راغلي هلکان یا کوم مسافر خلک چې راغلي وي هغوی دوکه کوي، ځان سره بیایي او دوی ورسره دغه بېحیایي دغه بېشرمي په کمره کې دننه کوي. مونږ هر وخت حکومت ته سوال کړی، غوښتنه مو کړې ده چې د پښتنو په سیمو کې په دې څیزانو باندې پابندي ولګوئ، په کلکه سره دا څیزان منې کړئ، ځکه چې دا د پښتون کوم نسل چې دی پښتانه چې دا بې لارې کوي، غلط اړخ ته بوځي، ځکه چې دې سره د پښتنو د سترګو هغه حیا عزت چې د هغه نور هم ورسره ختمېږي. په ښکاره ډول باندې ویډیوګانې هم راغلي دي چې دوی ځان سره کسان دننه کوي، دننه یې چې بوځي نو هلته بیا دوی ورسره بدکاري هم کوي چې دغلته په 50 روپۍ، په 40 روپۍ، په 10 روپۍ باندې هم دوی ځان سره کس دننه کړی دی. خو د افسوس خبره دا ده چې دوی بېحیایي هم ورسره وکړي او بیا چې کله هغه کس راوځي نو دوی ته جیب هم وهلی وي، موبایل یې ترې هم اخیستی وي. خو ټولو هغه خلکو ته پکار دی چې د دې بېحیایۍ نه، د دې ګند نه خپل ځان وساتي، خپل بچي هم د دې بېحیایۍ نه وساتي.